السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله په فضل او کرم سره وم فصل ته ورسېدو. په وم فصل کې به حرکات، سکون، تشدید یا شد د دوی د ادا په کیفیت باندې بحث کیږي. حرکات سودی، کومی دي او نمونه یې څه دي؟ عام طور باندې حرکات همدغه دریو ته ویل کیږي چې زبر، زیر، پیش. په عربی کې ورته فتحه، کسره او ضمه ورته ویل کیږي، او د نحوې په اصطلاح سره ورته نصب، رفع او جر ورته ویل کیږي. دوی ته حرکات وایي، او په کوم حرف باندې چې دغه حرکات راغلل، که هغه که زبر وي، که زیر وي، او پیش وي، د حرکت د وجې نه هغه حرف ته بیا متحرک حرف ویل کیږي. البته یوازې زبر والا حرف ته جو زبر ته فتحه وایي نو هغه حرف ته مفتوح حرف ویل کیږي. پیش ته ضمه ویل کیږي نو بیا هغه ته مضموم حرف وایي، یعنی حرف باندې چې راشي کنه، یعنی متحرک خو کل کې د ټولو ته ویل کیږي. متحرک حرف ده، هر زبر راشي، زیر راشي، پیش راشي، هغه به متحرک وي. دا کوم حرف ده؟ مضموم حرف، یعنی هغه حرف چې پیش ولري. مکسور حرف هغه حرف چې زیر ولري، او همدغه شان مفتوح حرف هغه حرف چې فتحه ولري. فتحه، کسره، ضمه په پښتو کې زبر یا زور ورته ویل کیږي. زور زبر ورته ویل کیږي او زور ورته ویل کیږي. زبر، زیر، پیش او نصب، رفع او جر دا نمونه دي. نو سودی نو دری دي. ځنې به وایي چې نه، حرکات شپږ دي، خو دوه قسمونه دي: زبر، زیر، پیش، ولاړ زبر، ولاړ زیر، ولاړ پیش. شپږ حرکات شو. بیا دې کې دوه قسمونه دي چې یو قسم هغه حرکات دي چې هغه نه راښکل کیږي نو هغه زبر، زیر، پیش دي. دوهم قسم هغه حرکات دي چې هغه راښکل کیږي، هغه نو ولاړ زبر، ولاړ زیر، ولاړ پیش. نو بهر صورت چې کم رقم تاسو اخلئ که یو کې حسابوئ بیا وایي چې دا د کم دغه مطلق کم دغه حرکات زبر او زیر او پیش حساب شي، نو بیا ولاړ زبر سره چې ولاړ سره اضافه شو پوه شي دا د زبر دویم قسم ده. نو نومونه مې درته وویلې چې زبر ته په عربي کې فتحه وایي، او زیر ته کسره وایي، او پیش ته ضمه وایي، او د نحوی علما ورته زبر یا فتحه ته نصب وایي، نصب صاد سره، او پیش ته رفع وایي، او زیر ته جر وایي. بیا هغې په اصطلاح باندې بیا منصوب، مرفوع او مجرور راځي. یا جر چې ولري، زیر چې ولري، موږ ورته مکسور وایو که نه، نحوی علما ورته مجرور وایي، یعنی جر لري، یعنی زیر لري. صحیح شو؟ نصب چون فتحې ته ویلی کیږي بیا هغه ته موږ مفتوح وایو، نحوی علما ورته منصوب وایي. صحیح شو؟ رفع پیش ته ویلی کیږي هغې ورته بیا مرفوع وایي. دا اصطلاحات دي کېدای شي په کتابونو کې سره مخ شئ نو ځان سره یاد ولرئ. د دې درې واړو حرکاتو د ادا کیفیت به څنګه وي، یعنی دا به څنګه ادا کیږي؟ دا خو معلومه خبره ده چې
موږ تاسو ویلو چې زبر چې ادا کیږي په خلاصه خوله باندې. د زبر په ادا کولو کې باید شونډې لاندې طرف ته مایل هم نشي او د پیش شونډې راغونډې هم نشي لکه واو غوندې. په خلاصه خوله باندې ادا کول همدې ته ویل کېږي انفتاح فم. په خلاصه خوله. زیر ادا کیږي په انخفاض فم باندې، یعنی لاندې طرف ته مایله کولو باندې، او پیش ادا کیږي په انضمام باندې، یعنی شونډې په راغونډولو باندې. دا د ادا کیفیتونه دي. اوس که چېرته په زبر کې د انفتاح په ځای باندې انخفاض راشي یا انضمام راشي نو دا به غلط وي. یا په مثلا په پیش باندې انفتاح راشي د انضمام په ځای باندې هغه به غلط وي. نو کسره کې چې دی نو انخفاض پکار ده، یعنی لاندې طرف ته مایله کېدل پکار دي، د هغې په ځای باندې انفتاح یا انضمام راشي نو دا به څه شی وي؟ غلط وي. نو خپل کیفیتونه معلوم دي، د خپل کیفیت نه علاوه که بل کیفیت کې ور داخلیږي د حرکت به څه کېږي؟ غلطیږي. فتحه ادا کېږي په انفتاح فم، په خلاصه خوله. صحیح شو؟ اوس که دغه انفتاح په ځای باندې په فتحه کې انخفاض راشي نو دا فتحه به څه شی وي؟ غلط وي. او که په کسره کې انخفاض په ځای باندې انفتاح راشي نو هغه به غلط وي. په ضمه کې اوس مثلا انضمام د انضمام په ځای باندې انفتاح او انخفاض راشي نو بیا به څه شی وي؟ غلط وي. هر حرکت په خپل اصلي کیفیت باندې څه کېدل؟ ادا کېدل پکار دي. دا د دې د ادا کیفیت موضوع ده. ولاړ زبر، ولاړ زیر، ولاړ پیش. ما ته مخکې په دې باره کې خبره وکوله چې دا هم ځینې علما وایي چې دا حرکات دي. البته د حرکات به په دوه قسمونو باندې وشي، هغه حرکات چې راخل کیږي او هغه حرکات چې نه راخل کیږي. ساده حرکات او راخل کیدونکي حرکات. ساده حرکات زبر زیر پیش، راخل کیدونکي حرکات ولاړ زبر ولاړ زیر ولاړ پیش. دلته دا وایي چې ولاړ زبر لکه مالکی، ولاړ زیر لکه یحیی، ولاړ پیش یا ځینې ورته سرچپه پیش ورته هم وایي. دا دا د سرچپه ټکي په ځای باندې که دا ولاړ حرکات وکارول شي ماشومانو ته نو زه فکر کوم دا به د ماشومانو دپاره اسانه وي. دا سرچپه او بیا پیش دا بیخي خبره غټیږي. ولاړ ښه درک کولی شي، زبر ده ولاړ ده، بس د ولاړ سره د هغې ذهن خلاصېږي چې دا باید ولاړ شي، دا باید راکش شي. صحیح شو؟ ځینې هغه د پاکستاني لهجې کاروي، کړه زبر، کړي زیر، کړه پیش. صحیح ده، هغه د کړه زبر معنا هم دغه د ولاړ زبر، خو چون اردو د هغې په خپل ژبه کې وایي نو باید هم وویل شي. نو موږ ته چې موږ ته په پښتو سمه نه شو ویلی او پارسي سمه نه شو ویلی بیا پکې اردو پکې رادرنه کړو نو دا پکې بیا فکر کوم د ماشومانو په حق کې به دا زیاتې وي. نو هغه به دې تشویش ته و چې دا کړه لا پکې څه شی ده. نو هغې ښه خبره دا ده چې په خپله هغه ساده چې هغه ولاړ پیژني، ولاړ پیژني او زبر هم پیژني. زبر خو مخکې پیژندلی ده خو چې ولاړ زبر شو دا زبر ولاړ ده نو دا به لږ څه کېږي؟ راښکل غواړي. نو ولاړ زبر اصطلاحات که وکارول شي نو فکر کوم دا ماشومانو دپاره درست وي. نو ولاړ زبر، ولاړ زیر، ولاړ پیش، دا پیش هم سره ولاړ کوي. دا سرچپه پیش دوی ته بیا لږ سخته تمامیږي. نو کله کله موږ ته خو یو ټکی به خوښ وي خو دلته به ته د خپل خوښې ته نه ګورې، ځکه دا د تدریس اصول دي. تدریس کې اصول دا دي چې ته به خپل مخاطب ته ګورې چې زما مخاطب په څه پوهېږي، زه په کوم لیول درس ورکم. د دریم سم کې چې کومه ژبه ته استعمالوې نو هغه په 14 سم کې نه استعمالوې، یا په 14 سم کې ته کومه لهجه او کوم لیکچر ته ورکوې هغه په 3 سم کې به ته نه استعمالوې. خپل مخاطب به ته ځان ته معلوم کړي چې زه چاته لګیا یم. د هغې نه وروسته بیا ته خپل اصطلاحاتو ته شی ورکړي، تغییر ورکړي. چون د قاعدې ماشومان اکثر واړی هغې په لغاتو نه پوهېږي، هغې ته تو رفع او نصب او جر ورته ووایې هغه ته هر څه پرېږدي وایي به زه نه لاړم. خبره ورسېدلی؟ یا دا مفتوح ده او دا مکسور ده او دا مضموم ده، دا شی ورته مه کاروئ. بس ساده اصطلاحات وروسته دا خپله یادېږي. دلته کوشش وکوئ چې هغه شی ورته ووایئ چې کوم ورته ضرورت وي. نو دې وجې نه نو پښتون ته فارسي کې او فارسي ته اوس مثلا موږ دا کولی شو چې اوس تاسو کولی شئ چې فتحه او ضمه نو با فتحه با ویلی شئ،
یعنی با زبر په ځای باندې با فتحه به ووایه ویلی شي که نه نو که دا ماشوم ته ووایه چې ولا تا مخې سره عربي سره د بلد وم اول نه به دا زبر به نه اخلي بیخي فتحه به وایې نو هغه کېږي دې سره کوم شی چې عام وي همغه ویل پکار دي نو فتحه چې نه وایې نو کړه ولې وایې رفع او نصب چې نه وایې کړه او کړي ته څه ضرورت ده ساده پښتو کې صحیح شو دا نو دا د ماشومانو هغه په ذهن کې ولرئ ولاړ زبر ولاړ زیر ولاړ پیش دا د حروف مده او قائم مقام دي څنګه چې حروف مده الف نه مخکې زبر د یا نه مخکې زیر د واو نه مخکې پیش په کوم انداز باندې راخل کیږي هو به هو مقشان دا ولاړ حرکات دي ولاړ حرکات د هغوی قائم مقام دي د هغوی ځای ناستې دي کوم ځای کې چې حرف مده وا نو هلته خو به مد کیږي که نه یا به اصلي وي یا به فرعي وي که سبب و فرعي به وي او که نه اصلي به وي هو به هو همدغه شان چې ولاړ حرکات راغلل د ولاړ حرکاتو باندې هم مد ده که هغې نه وروسته سبب و دا هم فرعي ګرځي او که سبب نو دا هم اصلي باندې خبره تمامیږي د ولاړو حرکاتو تلفظ داسې ده لکه حروف مده صرف یو ځای کې چې سورة هود کې ده بسم الله مجریها دلته الته تلفظ الته را چې لیکل شوی دی مجریها مجری لیکل شوی ده نو دغه را به چې دی نو ته د حروف مده غوندې نه راکاږي بلکې دې کې اماله ده نو اماله ویلی کېږي د الف او د یا درمیاني حالت ته یا د زبر او د زیر منځنی حالت ته نو نه به دا زبر وایي چې مجرا او نه به زیر وایي چې مجری بلکې دواړو په منځ کې وایي مجرا مجری نو دا به منځ کې مجری زبر نه به زیر طرف ته مائله کې خو زیر به ترې نه جوړی الف نه به یا طرف ته مائله کې الف که وویلی شي مجرا او که یا وویلی شي مجری نو دا به د الف نه یا طرف ته ځوړنده شي خو یا به ترې نه جوړیږي زبر نه زیر طرف ته باید ځوړنده شي مائله شي خو زیر به ترې نه جوړیږي بسم الله مجریها 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 دې ته ویل کېږي اماله او د امام حفص رحمه الله په نسب باندې په قرآن مجید کې همدغه یو ځای کې څه شی ده اماله ده وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين